درنو لیدونکو، پوهیږئ چې ښځې کوم قسم نارینه خوښوي؟ نن ویډیو کې در سره شریکوم. تمه ده ویډیو تر پایه وګورئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. اول، میرمنې معمولا د لوړ قد خاوند غواړي. دوی چې اکثره د ځان لپاره هم د لوړ قد ارمان لري او جګ بوټان یې خوښ دي، د نارینه و لوړ قد یې هم پام جذبوي. د دوی یو ارمان دا دی چې د خاوند قد یې ترې جګ وي. دوهم، میرمنې معمولا هغه نارینه خوښوي چې ورزش کوي او هیڅ وخت یې د اوږدې مودې لپاره نه قضا کوي. په میرمنو خاوندان ګران وي. کله چې خاوند د خپلې روغتیا خیال ساتي، مینه یې لا ورسره زیاتیږي او هیله یې دا وي همیشه ورزش وکړي. ورزش د روغتیا ترڅنګ د بدني ښکلا لامل کیږي او انسان جذاب کوي. دریم، میرمنې له هغه خاوند سره زیاته مینه لري چې د مشکلاتو او جنجالونو په وخت خپل فکري تعادل ساتلی شي او مثبت فکر کوي. داسې خاوند چې د ستونزې په وخت هم خپلې میرمنې ته خوشحالي ورکولی شي او مسکا یې په شونډو هر وخت لیدل کیږي. د میرمنو د خیالونو شهزاده بلل کیږي. څلورم، هغه کس هم د میرمنو خوښ وي چې د خوشحالۍ پیاوړی حس لري او میرمن خندولی شي. هغه کس چې ټوکې او طنزي خبرې کوي او خلاق ذهن لري د ښځو په آن ایډیال کس دی. پنځم، هغه کس هم د میرمن زړه وړي چې د هغې مادي اړتیاوې پوره کولی شي. د پیسو د ګټلو ښه وړتیا لري او میرمنې ته د هغې د اړتیا وړ مادیات برابرولی شي. که چیرې داسې کس وي چې ښه سرمایه او بانکي حساب ولري، نو میرمن فکر کوي چې خاوند یې تر نورو کسانو ډیر بهتره دی.